السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا افغانستان کې جلده ښه راغلاست. درته وایم خدای دې چې روغ جوړ یاست او د صحت دامن پتان وي. د ټلګرام او د میني اپو څخه خو بیخي ستړي سوي یو، خو بیا هم چې نوې پروژې راځي سړی په یوه پروژه کې کار کوي، نو د یوې څخه چې په لسو کې کار وکړي ښه دی. د لسو څخه چې درې پروژې سمې شي نو سړی ستړیا او خواري بس نه ځي. نو په دې خاطر یو نوې پروژه درته معرفي کومه. د نیکسټ بیټکوین په نامه یې نوې پروژه ده. البته ډېره مخکې راغلې وه، خو بیا هم اوس وخت پکې شته. دوی چې کوم سپلای یاد کړی دی وایي دا موږ دغه کوو د بیټکوین د پوښښ دپاره دی، یعنې په بیټکوین کې ټرانزکشنونه ډېرېږي، خلک ډېر زیاتې باندې، نو دا به د هغه سره د انرژي کې مرسته کوي. دا رقم ټوکن یې جوړ کړی دی، تقریبا 4.5 بیلیونه سپلای دی. سپلای هم بیخي زیات دی او 2 ټوکنه دي پر ټون بلاک چین باندې جوړ شوی دی. نو په دې خاطر یو څه د دوی چې کوم روډ میپ دی هغه ته کولی سړی یو اعتبار باندې وکړي. خو بیا هم پکې جوین به شو. ډیلي ماینینګ دی، یو څو ټاسکونه دي، ډېره وسعه طریقه یې ده. کله چې پر لینک باندې کلیک وکړي نو داسې یو څه درته راخلاصېږي. دا بل ګروپ را خلاصو، د زو ده. چې کله پر لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته نیکسټ راځي. اخر پر دا پلی باندې کلیک وکړئ نو داسې د نیکسټ بیټکوین په نامه داسې یو صفحه درته راخلاصېږي. البته ښایسته صفحه ده. دلته راوړي ډیلی کلیم، ډیلی چیکین باندې، دلته پر دا کلیم باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته دغه ټوکنونه درکوي. ان بی جی ټي ټوکن دونه درکوي. دا البته پوینټونه دي، د چې هر څو پرله پسې راځي نو د دې پوینټونه هم زیاتېږي. او بل په دا ماین سیکشن باندې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو خپل ماینینګ سټارټ کولی شئ. سټارټ ماین باندې کلیک وکړئ نو دا ماینینګ په 3 ساعتو کې فعاله کېږي. دا بیا وروسته بعد موږ کولی شو کلیم وکړو. که دا اواز فازولاست، دا اواز یو څه زیات دی، نو دلته یو اپشن لري په سیټینګ باندې کلیک وکړئ او دلته میوټ کړئ، اواز یې بند کړئ، بیا وسه یاست. راځو بوسټ اپشن هم لري. ماینینګ که چیرې بوسټ کوئ 3x ریک پاور یا 5x ریک پاور، نو د دې دپاره به تاسو څه کوئ، دا په پیسو دی. یعنې که چیرې غواړئ چې 3x ماینینګ پاور زیات کړي او په ساعت باندې 1200 پروفیټ یا پی پی ایچ درکړي، او دې دپاره تاسو 12 SST ته ضرورت لري، معنا 12 SST به پر ټون بلاک چین باندې. دا ډېر زیات پرایس دی، موږ به پرې څخه استفاده کوو، په دې کې کار نه لرو. راځو فرند سیکشن ته. په فرند سیکشن کې تاسو خپل دا لینک کاپي کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، خپل ملګري دعوت کولی شئ چې په دې باندې دوی تاسو ته موږ ټون هم ورکوو. لیډر بورډ ته چې راسئ، په لیډر بورډ کې ټاپ 20 یوزران او ټاپ 20 ماینران دا د دې پکې راځي. ګوره دا تر ټولو میری سینتا 200 ټونه ریوارډ هم ترلاسه کړي دي، نو دا ډېر غټ یوزران دي. یوزران بیا دا څو دانې دي په رینک کې دي. دلته ستاسو رینک هم معلومېږي، زه په 28000 رینک باندې یم. راځو والېټ سیکشن ته چې راسئ، خپل ټول والېټ ورسره کنیکټ کړئ. نو چې کله والېټ ورسره کنیکټ کړئ دا د دوی دغسې دا سیټ دغه یې ښوولی دی. 2 ډوله پوینټونه دلته موږ ته راکوي، یو ان بی جی ټي دی او بل ان بی ټي دی. نو دا دواړه ټوکنه خو دلته ایسټي ښولې ده د ویډرا دپاره. تاسو کوم یو ویډرا کوئ، بی بي سمارټ چین، بیټ 20، هر څه چې تاسو ویډرا کوئ نو هغه بیا تاسو د ویډرا په وخت کې چې کله ویډرا ایله شول هغه وخت به ګورئ. اوس ویډرا نشته او دلته دا والېټ ما ورسره کنیکټ کړی ده. تاسو کولی شئ چې دا ډسکنیکټ کړئ او بیرته والېټ اول سره چې تاسو کوئ دلته ما کنیکټ والېټ راوړي، دا به تاسو کنیکټ کړئ،
بیا ایمیل ثبتول غواړي ایمیل هلته پکې ولیکئ ایمیل ته مو کوډ دی هغه دلته پکې وضع کړئ نو بیا مو والټ ښه منظمه کنیکټ کېږي. او نور داسې خاص کار نشته پکې مانیفیکیشن ډال او هوم سیشن ته چې راسئ دلته یو څو ټاسکونه دي دا ټاسکونه ترسره کړئ پر دې باندې پوینټونه درکوي. دا د ټویټر ټاسک دی ټویټر چې راخلاص شو ما دې فالو کړئ او بېرته شاته ولاړ شئ چک باندې کلیک وکړئ یو څو ثانیې ورته ګیر شئ نو د 50,000 NBGT ټوکنه به تاسو درکړي کلیم یې کړئ. په دې ډول ټول ټاسکونه ترسره کړئ نو دوی وایي په دغه اکسچینجو کې موږ لانچېږو په ډېرو اکسچینجونو هم ذکر کړي وه نو بیا به وروسته دا ټاسکونه تاسو سر ته ورسوئ ټوله. د ټولو ټاسکو څخه دا یو ټاسک د ایرډراپ دپاره چې الیجیبل کړي تاسو لومړی باید 2 اسټیټیجز کې تاسو ولرئ په والټ کې نو بیا تاسو الیجیبل کېدلی شئ. نو اوس خو زه 2 اسټیټونه لرم تر اوسه 2 اسټین دي ورکړي که چیرې ښه باوري شو نو بیا به دا ټرانزیکشن ورته وکړو تر هغه وخته به دغسې مازې پرې ماینینګ پکې کوو. نور داسې خاص کار نشته پکې که چیرې د دې په اړه معلومات غواړئ د learn about next bitcoin کې کله کلیک وکړئ تاسو یوټیوب ته بیایئ او د هغه په اړه دوی چې کوم وړاندیز ورکړی دی هغه درته تشریح کوي. نو اوس خو ښه پوهېږم معلومې ډېره بده نه ده تاسو دې سره جوین کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. داسې نوي ایرډراپو لپاره زما ټلګرام چینل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو د ښو ایرډراپو څخه معتبرو ایرډراپو څخه مخکې زه خبر کړم. نو ښه وخت والسلام.